بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن عشر، اتلسم درس في الفندق په هوټل کې. فندق هوټل ته وایي. المسافر: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. اهلا وسهلا، په خیر راغلی. لکه څوک خوش آمدید، څوک په خیر راغلی. ایو خدمه، څه خدمت شته؟ مسافر ورته وایي من فضلک اريد بعض المعلومات، د مهربانۍ له مخې زه بعضې معلومات غواړم. الموظف: تفضل، مهرباني وکړه. هل عندكم، آیا تاسو سره شته، غرف فارغه، غرف کوټې فارغه خالي. نعم هو عندنا، موږ سره شته، غرف فارغه خالي کوټې. هل يمكن ان اعرف الاسعار، هل يمكن، آیا امکان لري، آیا کیدای شي ان اعرف الاسعار، چې نرخونو باندې پوه شم یا نرخونو نه خبر شم. الموظف: نعم. هل تريد غرفة، آیا غواړې کوټه، لوحدک، د ځان لپاره، یعنی د یو کس لپاره. نعم اريد غرفة لوحدي، هو کوټه غواړم یوازې زما لپاره. حسنا، سمه ده. اليوم الكامل، مکمله ورځ یا پوره ورځ، ب 500 افغاني، 500 افغانۍ دي. مع وجبة الافطار، د سحر سهارنۍ سره یا سبانارۍ سره یا ناشتې سره. انا موافق. مسافر ورته وایي زه موافق یم، یعنی صحیح ده. من فضلك اعطني جواز سفرك، من فضلك د مهربانۍ له مخې، اعطني راکړه، جواز سفرك، ستا پاسپورت. المسافر: هذا هو جواز سفري، دا د پاسپورت می. تفضل، مهرباني وکړه. هذا هو المفتاح، دا چابي ده یا کلي ده. رقم الغرفة 15، د اتاق نمبر 15. المسافر: شکرا، مهرباني وبخښئ، مننه. معاني الكلمات: الموظف، العامل، کارمند، هلته چې څوک کار کوي. جواز السفر، پاسپورت. الاسعار، نرخونه. جمع السعر، سعر نرخ ته وایي، وهو القیمه، یعنی قیمت. التدريبات: التدريب الأول، أجب عن الأسئلة الآتية، د لاندې سوالونو جوابونه پیدا کړئ. أين حدث هذا الحوار، دا حوار چیرته ترسره شو. في الفندق، په هوټل کې، یا حدث هذا الحوار في الفندق، دغه خبرې اترې په هوټل کې ترسره شوې. بین من دار الحوار، د چا او چا ترمنځ. بین المسافر او بل څوک و، نه پوهېږم هلته څوک و. الموظف، بین المسافر والموظف. ماذا يريد المسافر، مسافر څه غواړي. يريد غرفة. كم قيمة الغرفة، 500 افغاني، د اتاق یا د کوټې قیمت څو دی، 500 افغانۍ. ما رقم غرفة المسافر، د مسافر د کوټې نمبر څو دی، 15، 15. التدريب الثاني، رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة، دا لاندې کلمې الفاظ یو ځای کړئ چې ګټوره جمله ترې جوړه شي. عن أي شيء، نه، تفضل، عن أي شيء تسأل، مهرباني وکړه، د څه په اړه پوښتنه کوي. ماذا تقدمون في الفندق للمسافر، ماذا تقدمون، څه وړاندې کوئ، للمسافر، مسافر لپاره، في الفندق، په هوټل کې، یا وړاندې کوئ مطلب لکه موږ چاته وایو څه لرئ، کوم سهولتونه لرئ، یا څه خوراک لرئ، یا څه لرئ. من فضلك، د مهربانۍ له مخې، اعطني جواز سفرك، پاسپورت دې راکړه. التدريب الثالث، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. صحیح او غلط. حدث هذا الحوار في الفندق، دغه خبرې اترې په هوټل کې ترسره شوې. ټیک مارک، بالکل صحیح. يريد المسافر غرفة لوحده، مسافر د ځان لپاره یوه کوټه غواړي. بالکل صحیح. اجرة الغرفة الواحدة 200 افغاني، د یوې کوټې کرایه 200 افغانۍ ده. غلط، که 500. دخل المسافر غرفة رقم 112، مسافر 112 نمبر کوټې ته داخل شو. غلط، هغه کوټې نمبر 15. التدريب الرابع، څلورم تمرین. اكتب 4 جمل كما في المثال. هل يمكن أن أعرف الأسعار، داسې 5 جملې به برابرې کړئ. څلور، یو خو دا ده، بل به چې هل يمكن أن أعرف
عن الغرف الفارغة عندكم آیا امکان شته چې پوه شم چې خالي کوټې لرئ. هل يمكن أن أعرف عن الغذاء التي تقدمونه، هغه غذا چې تاسې وړاندې کوئ. هل يمكن أن أعرف عن الأوقات عندكم، د وختونو په هکله. یعنې داسې یو څو جملې نورې هم جوړوی شئ. پنځم تمرین، عین ادوات الاستفهام فی الجمل الآتیه. دغه جملو کې د ادوات الاستفهام د سوال هغه کوم الفاظ چې دي یا استفهام کوم ادوات چې دي، نښې چې دي، هغه ویلی شو. من فعل هذا، دا چا وکړه. من دلته چې دی د جمله چې سوالیه کړې ده پوښتنه یې ترجمه، من څوک. ماذا تقول، څه وایي. ماذا دلته ادوات الاستفهام دی. متى اتیت، کله راغلی. متى کله. اين اخوک، ورور دې چیرته دی. اين چیرته دی. کیف انت، څنګه یې ته. کیف څنګه. ای کتاب تريد، کوم کتاب غواړي. ای کوم، دا ادوات الاستفهام دي، دا اول کې دي. التدريب السادس، شپږم تمرین، هات جملا كما في المثال، لکه څنګه چې په مثال کې دي دا جملې راوړئ. بيت، أريد بيتا لوحدي. سيارة، أريد سيارة لوحدي، يعني زما ځان ته موټر پکار دی. بناء، أريد بناء لوحدي، یو بلډینګ به ووایو. مکتب، دفتر، أريد مکتبا لوحدي، یو دفتر غواړم د ځان لپاره. أريد کرسيا لوحدي، د ځان لپاره چوکۍ غواړم. أريد حاسوبا لوحدي، د ځان لپاره یو کمپیوټر غواړم. الذخيرة اللغوية، المضيف، المضيفة. عموما ایر هاست دا د جهازونو لپاره استعمالیږي. هغه کوم خدمتګار یا خدمتګاره چې وي په جهازونو کې چې ایر هاست یا ایر هاستس ورته وایي. موقف السیارات، د موټرو تمځای یا پارکینګ. صالون ته پښتو کې هم صالون وایي. المدخل، د داخلېدو ځای. الدولاب، المارۍ. القاعة، یوه غټه ساحه، صحنه، لکه د امتحاناتو صحنه یا د التلفاز، تلفزیون. الثلاجة، یخچال. المخرج، لکه مدخل، د داخلېدو ځای، او مخرج اگزیت یا د وتلو ځای. الحارس، چوکیدار. لاحظ العلامة الملونة بلون أحمر، اتم تمرین، دا سره نښه باندې چې علامت الاستفهام دی دا وڅارئ. ګورئ، ماذا تقدمون للمسافرين، د سوال په اخر کې دغه نښه وضع کیږي. مسافر ته څه وړاندې کوئ. هل يمكن أن أعرف الأسعار، آیا امکان شته چې پوه شم په نرخونو. وګورئ بیا هم هدف صرف دا دی چې د هرې سوالیه پوښتنې په اخر کې سوالیه نښه لګیږي او بس. هل تريد غرفة لوحدك، آیا د ځان لپاره کوټه غواړئ. کورنۍ دنده، اکتب 4 جمل في كراستك مستعملا هل، متى، ماذا، أي. داسې جملې جوړې کړه چې دغه پکې استعمال شي. هل أنت أفغاني، آیا ته افغانی. متى تذهب إلى أفغانستان، کله افغانستان ته ځې. ماذا تأكل في الغداء، غرمې ډوډۍ کې څه خورې. أي شيء تريد، څه غواړې. 19 درس به ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.